انسان له پکار دي چې د ځان سره لږه محاسبه وکړي، لږ سوچ او فکر وکړي چې آیا زه د زندګۍ هر لمحه، هر ورځ، هر هفته، هر میاش، هر کال د قبر ته ورنږدې کېږم، که دلته کې نیک اعمال وکړم، د قرآن مجید تلاوت وکړم، نو یقینا زما قبر به روښانه وي. د مرګ نه مخکې مې ځان دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړم، زما قبر به روښانه وي. هلته کې به بیا نیک عمل قبر روښانه کوي. عزتمند ورونو، جنت د طرف نه به داسې دروازه کولاویږي چې په هغې باندې به بیا یخ یخ هواګانې راځي، د جنت خوشبوګانې به په هغې باندې راځي، او بیا به هلته کې د مزو او د راحت ژوند وي. دا به هله میلاویږي محترمو که موږ او تاسو په دې ژوند کې، په دې دنیا کې د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړله، او که خپل وخت هم په غفلت او بېخبرۍ کې تېر کړلو، نو عزتمند ورونو بیا هغه قبر داسې قبر دی محترمو چې هغه په انسان باندې بیا داسې راتنګ شي چې د انسان یوه پوښتۍ په یو بل کې ورننوځي. انسان ته بیا تکې تورې تیارې وي، هلته کې بیا چمجي او لړمانان وي، د وحشت او د ویرې منظر وي محترمو، تورې تیارې وي. بیا د انسان سره په قبر کې داسې بدبویي وي که چېرته هغه بدبویي دې دنیا ته لږه هم راشي، علما فرمایي چې یو انسان به هم د هغې د بدبویي په وجه روغ پاتې نه شي، داسې بدبویي به وي خطرناکه. او بیا په دغه قبر کې داسې ماران او لړمانان دي. عزتمندو، که دغه ماران او لړمانان په دې ځمکه باندې یو ټوپ ووهي، دا دنیا به پاتې نه شي. د هغوی سره به په لاسونو کې داسې وهونکي څیزونه ورسوي که چېرته په هغې باندې غر ووهلی شي، یقینا هغه غر به ریزه ریزه شي. دغه فرشتي او دغه لړمانان به انسان ته د سحر نه وړه تر ماښامه پورې د عذاب ورکوي. نو بیا عزتمند ورونو په دغه ځای لپاره تیاري پکار ده. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته ودرېدلو، هغه به دومره وجلل محترمو چې د هغه ګیره مبارک به په اوښکو سره لمده شوله. د هغه نه یو کس تپوس وکړو، وایي ای عثمانه، کله چې تاسو د قیامت یا د جهنم تذکره واورئ دومره نه جاړئ څومره چې تاسو د قبر په یاد سره جاړئ، څه وجه ده؟ عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې رسول الله مبارک فرمایي چې قبر د آخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که انسان په دې منزل کې کامیاب شو، روان منزلونه دې نه هم اسان دي، او که چېرته انسان په دې کې ناکامه شو، روان منزلونه دې نه هم سخت دي. نو عزتمند ورونو، د دغې ځای دپاره بیا تیاري کول پکار دي، د نیکو اعمالو ذخیره برابرول پکار دي. ځکه په دنیا کې د انسان د ژوند اصل مقصد هغه څه دی؟ هغه د الله جل شانه عبادت کول دي. ځکه رب کریم په خپله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما انسانان او فریان نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره مې پیدا کړي دي، یعنی د خپل عبادت دپاره مې پیدا کړي دي. نو بیا دې موږ او تاسو په دنیا کې د الله جل شانه عبادت وکړو، ځان له د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړو. ځکه محترمو دا ژوند، دا وخت داسې دی لکه سره زر. نو بیا موږ او تاسو د دې سرو زرو نه څه فایده واخلو. دا سره زر چې کوم دی هغه هسې ضایع نه کړو. دا وخت محترمو ډېر قیمتي دی. د مرګ نه مخکې موږ او تاسو دا وخت په دې وخت قدر وکړو، په دې کې ځان له د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړو. ځکه محترمو حدیث شریف کې راځي موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. د حدیث لفظي ترجمه دا ده چې تاسو مړه شئ مخکې د مرګ نه، او تاسو حساب وکړئ د حساب نه مخکې، یعنی د ځان سره حساب وکړئ د حساب نه مخکې. د مرګ نه د مخکې د مړ کېدو مطلب دا دی محترمو چې انسان د ځان سره سوچ وکړي او نفسي خواهشات او ځان د ګناه نه وساتي، او ځان له د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړي، آخرت ته ځان برابر کړي. او د حساب نه مطلب دا دی محترمو چې تاسو د قیامت د ورځې لپاره چې کوم دی د ځان سره حساب وکړئ چې آیا دغه ورځ را روانه ده، سخته ورځ را روانه ده، زما څخه د ذرې ذرې برابر د هر څیز تپوس کېږي. نو ځان څه چې کوم دی محاسبه وکړئ
فکر او غور وکړي. عزتمن ورونو دا دنیا چې کوم د فانی ده انسان ته هیڅ پته نه لګېږي چې ما ته به کله مر راځي، په کوم ځای کې به ما ته مر راځي او د څه شي نه به مر راځي. نو مرګ محترمو چاته دا اطلاع نه ورکوي چې زه تا ته در روان یم او ځان برابر کا. ځکه محترمو یو ورځ داود علیه السلام د خپل کور په صحن کې یو انسان ولیدو. چونکې داود علیه السلام خو ډېر غیرتي و، نو تپوس یې د هغه نه وکړو چې ته څوک یې چې زما د کور په صحن کې ولاړ یې. هغه ورته وویل چې زه هغه څوک یم چې ما د دنیا بادشاهان نشي منع کولی، ما د دنیا محلات نشي بچ کولی، زما په لار کې څوک رکاوټ نشي جوړېدلی. زه چې کله وغواړم په کوم ځای کې مو غواړم زه ښه ډاډه ورتللی شم او هر انسان ته ورځم. داود علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا خو ته فرشته یې. هغه ورته وویل چې او زه فرشته یم، د مرګ فرښته یم، یعنې ملک الموت یم. داود علیه السلام ورته وفرمایل چې ما خو هېڅ تیاري نه ده کړې. ملک الموت ورته وویل چې ته سوچ وکړه ستا پلانکی دوست څه شو، ستا پلانکی ګاونډي څه شو، پلانکی څه شو. هغه ورته وویل چې هغه وفات شوي دي. نو ملک الموت ورته وویل چې کله هغه وفات کېدل نو تا د هغې نه دومره عبرت نه اخیستو، تا دومره سوچ نه کاوه چې نن خو هغه لاړې، سبا له زه هم د دې دنیا نه تللی شم، زما څه به هم د ذرې ذرې برابر تپوس کېږي. نو عزتمند ورونو موږ او تاسو له الله جل شانه وخت راکړی دی، د ځان سره حساب وکړو، د آخرت دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړو. الله جل شانه دې اول ما ته بیا تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.